د رښتیاو ته رسایي په لاره کې زمونږ خپل نظریات او خیالات چې دي نو هغه هم یو لوی خنډ دی، ځکه چې موږ د نظریو غلامان یو، او چې کله هم یو سړی د یو نظریې غلام شي که نه، نو د هغه سوچ او فکر چې کوم دی نه دې ته کلوز مایند سیټ وایي، په هغه باندې هلکه داسې شي د کوی چیندښت جوړ شي، د ده د نظریه چې کوم دی دا کوی دی او دی لکه د چیندښت په هغې کې دننه تاویږي. ځکه خو زمونږ په ملک کې چې کوم یو کومه فرقه کې دی نو دا فرقه ټیک ده، چې کوم یو په کومه سیاسي پارټۍ کې دی نو هم دا ټیک ده، او چې کوم یو کوم مذهب کې دی نو دا ټیک دی. هندوان هم ځان ته ټیک وایي دننه، یهودیان او عیسایان هم ځان ته ټیک وایي، مونږ هم ځان ته ټیک وو. نو دې ځای کې چې کوم دی دا مسله بیا پیدا کېږي چې مونږ خو د بل خبرې ته اول اورېدو ته نه یو دي یار. نو دا زمونږ خپل خیالات او فکرونه او سوچونه چې نو دا زمونږ مایند سیټ او ذهنیت جوړوي، او دې نه مونږ نه خبره یو چې ذهنیت خو په یو سپیسیفیک ماحول کې یو سپیسیفیک مایند سیټ تیارېږي. لکه اوس مثال په طور باندې څوک عیسایي کره پیدا شي، عیسایي جوړ شي، زمونږ چې دلته کې کوم خیالات دي دې کې ګورئ 70-80% د بل نه فیوډ شوي دي دلته کې، زمونږ خپل لار نه دی. لکه په وړوکوالي کې راته مور او پلار ویلي دا کار ټیک دی دا کار غلط دی، استاد راته ویلي دا کار ټیک دی دا کار غلط دی. ضروري خبره نه ده چې زمونږ مور او پلار سوي زمونږ استاد سوي یا بټي کې هغه غلط هم کېدی شي. اوس دلته خو فیټ شوي دي که نه، مونږ هم هغه ټیک دي، نو چې ما دلته کې ټیک وکړل نظر هغې غلام شم، نو مونږ د خپل مایند سیټ او د نظریو غلامان یو، نو په دې وجه مونږ ته بیا د رښتیاو پته نه لګي. لکه اوس څنګه چې دا د پاکستان او انډیا مسله راله، اوس په پاکستان کې دننه هم دوه غټ ګروپونه جوړ شوي دي، یو انټي پاکستان او بل پرو پاکستان. چې کوم د خپل ملک خلاف دي نه هغې ته که ته ډېر ووایي چې پاکستان چې کوم دی نه دې ځای کې مړانه کړې ده، دې ځای کې مړانه کړې ده، هغه مړانه نه مني. اوس چې کوم پرو پاکستان دي نه هغې کې بیا ځانله مسله ده، هغه هم د نرګسیت ښکار شي تر هغې پورې لاړ شي. یو خو خپل نرګسیت دی که نه، یو د قوم نرګسیت دی، هغې کې تر هغې پورې لاړ شي نه هغه بیا هم چې کوم دی نه مبالغې نه کار اخلي. مونږ دا جنګ ګټلی دی، مونږ هغه جنګ ګټلی دی، حالانکې چې مونږ کوم بایللي دي هم په خپل ځای باندې تسلیمول پکار دي که نه. نو دویمه خبره چې کوم دی نه دا ده چې مونږ د خپل نظریاتو او د فکرونو او سوچونو چې تر کومې غلامان یو نو رښتیا مونږ نه شو پېژندی.